بیا مو هم وخت په خیر. هر کال د نورو هیوادونو څخه په سلګونو بورسي راځي او د افغانستان د ځوانانو لپاره دغه زمینې برابریږي چې دوی نورو هیوادونو ته لاړ شي او هلته د خپل تعلیم تحصیل لپاره هڅه وکړي او زیار وباسي تر څو بیرته خپل هیواد ته راشي، د خپلو هیوادوالو د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. دا چې په نورو هیوادونو کې د دوی لپاره امکانات په څه ډول دي، دوی دا فکر کوي چې زیاتره ځوانان هم دا فکر کوي چې هلته په هره برخه کې امکانات ورته برابر دي. نو زیاتره ځوانان بیا هلته د ستونزو سره مخ کېږي. یو خو د ژبې مسله وي چې زیاتره کسانو ته ژبه نه وي ور زده. ډېری ځوانان د دې ځینې هم شکایت کوي چې هغه کسان دغې برخې ته کامیابېږي چې هغوی واسطه ولري، هغوی یا پیسو په خاطر باندې یا هم واسطې په خاطر باندې دوی کولی شي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي او هلته خپلې زده کړې وکړي. بیا هلته د کومو ستونزو سره مخ کېږي، په نورو هیوادونو کې د دوی لپاره امکانات څه ډول دي، په افغانستان کې دغه تدریسي شیوه څنګه ارزوي. نن دا سره انجینر صدیق الله حبیبي میلمه دی. البته د الکترونیک په برخه کې انجینرۍ په برخه کې په ترکیه کې زده کړې کړې دي. تازه راغلی دی، تقریبا 2 هفتې کېږي. د دوی نه وپوښته چې په ترکیه کې د افغان ځوانانو لپاره څومره زمینه برابره ده چې دوی په ترکیه کې زده کړې وکړي او هلته هغه امکانات څه ډول دي او کومې ستونزې د افغان ځوانانو یا هم افغان محصلینو پر وړاندې پرتې دي. د دوی سره به پر همدې موضوع باندې بحث او خبرې کوو. حبیبي صاحب ستړي مه سئ او سهار دې په خیر. خیر راغلاست. سلامونه ناظري صاحب، تاسو ته او د مشرانو درنو لیدونکو ته، تلویزیون لیدونکو ته سهار مو نیکمرغه. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. حبیبي صاحب لومړی دې په دې سیستم راته ووایه چې تاسو څه ډول وکولی شول چې دې کامیابه شي تر څو لاړ شي. بورسیې په څو ډول دي؟ یو خو حکومتي بورسیې او یو په خپله د چا خبره فکر کوم چې خپل ځوانان هم تللی شي هلته. نظري صاحب موږ په 1990 کې د کانکور د ازموینې له طریقه ما د کندوز نه د کابل پوهنتون مرکز انجینرۍ ته لاره پیدا کړه. پس له 2-3 هفتې وروسته د افغانستان دولت لومړی ځل لپاره تصمیم نیسي چې هغه محصلین چې د کانکور په سطح باندې جګې نمرې اخیستي موږ هغه د افغانستان د بودیجې له خوا نه بهر هېواد ته د تحصیل لپاره لیږو. بیا خوشبختانه چې زما نوم هم پکې ووتو، بیا د ولایتونو په سطح باندې 2 نفره محصلین پکې انتخاب شو. د هر ولایت د هر ولایت نه 2 نفره و 2 نفره انتخاب شو او د افغانستان د بودیجې له خوا نه بهر هېواد ته د تحصیل لپاره ولیږل لاړو هلته. ځینې کسان هم شته دی چې هغوی خپله هم کولی شي چې لاړ شي. نظري صاحب 2 رقم بورسونه دي. یو دا چې د افغانستان دولت له خوا نه بورسونه دي، یو دا چې TJ ګروپ بورسونه دي چې د ترکیې جمهوریت له خوا نه هغه کېږي، مصارف ورکول کېږي. نو زه د افغانستان دولت له خوا نه دا مصارف د افغانستان دولت له خوا څخه ټول مصارف د افغانستان دولت له خوا نه ورکول شو او د الکترونیک مهندسۍ لپاره ترکیې هېواد ته لاړم. اوس فلحال هم هلته ماستري دوره مې ده، ماستري کوم په همدا خپل رشته کې. او لومړی ځل لپاره چې موږ کله لاړو ترکیې ته د 9 میاشتې د ژبې دوره وه. د ژبې دورې نه وروسته بیا د پوهنتون ته چې کله نوملیکنې مو کړې، بیا د پوهنتون خپله یو ازموینه وه چې بیا د هغې نه وروسته خپل هغه پوهنتون ته دوام ورکړ. ډېری ځوانان به هم وي چې په خپل شخصي لګښت باندې، نه د افغان دولت له خوا نه ترکیې په مالي لګښت باندې، ځینې ځوانان به وي چې خپل شخصي مالي لګښت باندې ځي. شته دی هلته؟ طبعا نظري صاحب، ما د مخکې 2 رقم بورسونه مې درته ویلې. د افغانستان دولت 3 کاله د مسلسله محصلین یې ولېږل بهر هېوادو ته د تحصیل لپاره. نور دا سیستم بند شو، خو د ترکیې دولت چې هر کال د افغانستان لپاره بورس ورکوي. نو په افغانستان په سطح باندې 80 نفر انتخابېږي چې د ترکیې دولت له خوا نه مصارف ورکول کېږي. او بیا دې کې هم 2 رقم نور بورسونه دي چې یو هغه دي چې ځینې کسان چې هغه د بودیجه یې ښیي او د خپل غواړي چې خپل شخصي بودیجه باندې لاړ شي په ترکیه کې تحصیل وکړي. هغه بیا د انټرنیټ له طریقه د پوهنتونونو سره نوملیکنه کوي. بیا چې کله پوهنتون نوملیکنه یې وکړه، بیا دوی پوهنتون له خوا نه کوم ایمیل ورته کېږي، بیا دوی ویزا اخلي، وزې خپل نور تحصیلات او هغه خپل شخصي جیب باندې مخکې بهیږي. پر امکاناتو راځه راسره وغږېږه چې هلته امکانات څه ډول دي د افغان محصلینو لپاره؟ هغو آیا د دې دواړو ترمنځ د 2 تاسو یاد وکړه چې 2 بورسیې دي، د دې دواړو ترمنځ فرق څومره دی؟ یو خو افغان دولت په خپله د چا خبره بودیجه پر غاړه باندې اخلي او یو د ترکیې دولت پر غاړه باندې اخلي. د دوی ترمنځ هغه د امکاناتو زمینه څنګه ارزوئ تاسې؟ دوی 2 ترمنځ امکانات داسې دي چې نظري صاحب د اوس فی الحال
د دولتي بورسونه چې دي دا بند شو نور نه لیږل کېږي محصلین خو اوس ترکیې دولت بورسونه ورکوي د افغانستان لپاره محصلین بیایي نو هغه کوم امکانات چې د ترکیې دولت د محصلینو لپاره ورکوي هغه طبعا ټول مصارف چې دي د پوهنتون مصارف د که د جیب خرڅ ده ترکیې دولت یې ورکوي هغه کسان چې مثلا په شخصي بودیجې باندې ځي هلته لوړ زده کړو لپاره چې ځي هغه نو بیا خپل له جیبه ټول مصارف که د پوهنتون یې که د خپل پاتې کېدلو ځای ټول خپله مصرف کوي او بل راغلو د امکاناتو خبره دې وکړه امکانات سلو کې امکانات شته محصلینو لپاره هغه زمینه د درس او هر څه مساعد دي هلته نو کولی شي چې ښه پرمختګ وکړي او هغه لوړ او درس ووایي او هغه کسان چې په شخصي لګښت باندې زه فکر کوم چې هلته قیمتي هم زیاته ده او دا چې څوک اتاق نیسي څوک دغه کوي مصرف پرې هم زیات کوي طبعا نو نظري صاحب مصارف زیات دي قیمتي شته خو بیا سره دې داسې امکانات نور هم د پوهنتون له خوا نه ورکول کېږي چې محصلینو ته مثلا کله چې دوی لاړ شي او په شخصي لګښت باندې شروع وکړي پس د یو کال نه وروسته دوی ته تخفیف ورکول کېږي دی چې دوی د خپل د لوړ زده کړې تحصیلات مخکې بوځي نو دغه امکانات ورته د پوهنتون له خوا نه حمایه کېږي او بل دا چې بیا په څنګ کې زموږ او تاسو محصلین چې د کله لاړ شي هلته نو پس له 2-3 کاله وروسته بیا د پوهنتون په څنګ کې بیا لږ کار هم کوي ورسره چې د خپل خرڅ یعنې دا دغه ورته اجازه ورته ورکول کېږي کار کوي او چې مثلا ویې غواړي یو محصل د پوهنتون په څنګ کې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړي کولی شي چې ویې کړي که دولتي تلی وي یا هم شخصي تلی وي دولتي خو اجازه نه ورکول کېږي چې باید پوهنتون په څنګ کې کار وکړي کوم کسان چې شخصي لګښت باندې تلي او ترکیې ته غواړي چې لوړ زده کړه وکړي نو که چیرې کار هم وکړي او بل دا چې که چیرې امکانات یې ورسره وي او بودیجه یې ورسره وي کولی شي چې خپل هغه وکړي یعنې مستقیم خپل درسو ته دوام ورکړي د ژبې په اړه باندې مو ویله چې هلته یعنې دا غیر دې چې دی پوهنتون شروع کړي لومړی باید دی ژبه یې زده کړي لومړی دا چې نظري صاحب کله چې هر یو محصل چې کله ترکیې هېواد ته ځي د لومړی ځل لپاره دوی یو 9 میاشتې د ژبې دوره ده ترکي ژبې نو دا دوره حتما د هر یو محصل لپاره ضرور ده چې باید دا دوره ووایي بیا د دورې نه وروسته دوی ته ډیپلوم ورکول کېږي بیا دوی هغه کوم مربوطه پوهنتون ته چې معرفي شوي یا غواړي چې کوم پوهنتون کې کومه رشته کې دوی خپل تحصیلات ته دوام ورکړي نو هغه اسناد ورسره یو بل دا چې که چیرې د پوهنتون هغه معیار او سیستم په انګلیسي ژبه باندې بیرته له سره د ترکي ژبې په څنګ کې دوی نه ازموینه اخیستل کېږي او نور ازموینې نه وروسته هغه خپل تحصیلات دوام ورکوي یوازې ترکي ژبه ورته زده کول کېږي که نه انګلیسي هم ورته زده کول کېږي ښه ټکي ته د اشاره وکړه نظري صاحب کله چې د ترکي ژبې نه چې کله محصل خلاص شي او د انګلیسي ژبې ته چې دوام ورکړي او که چیرې د انګلیسي ژبې ازموینې نه تېر شي نو خو مستقیما خپل پوهنتون ته به دوام ورکړي که چیرې پاتې شي بیا د پوهنتون له خوا نه بیا 9 میاشتې د انګلیسي ژبې دوره ده چې بیا ورته تدریس کېږي په وروستیو کې لنډ پر دې باندې راته وغږېږه چې یو څوک ځي ترکیې ته هلته البته درس په خاطر باندې کوم امکانات باید کوم شیان ته باید دوی په نظر کې ونیسي چې بیا د ستونزو سره مخ نه شي امکانات لومړی دا امکانات په نظر کې باید ونیسي چې کله چې دوی ځي باید لومړی چې کله د ژبې درس دوی دوام ورکړي باید په کلکه اراده او کلکه هغه سره ژبه باید ووایي یعنې صحیح بیا نو وروسته د ژبې دورې نه وروسته باید د پوهنتون لپاره خاصه آمادګي ولري او نور ستونزه نشته خاصه ستونزه او امکانات دي ویل امکانات هر څه امکانات د پوهنتون له خوا نه ورکول کېږي محیط شته هر څه امکانات شته نو کولی شي په همدې هیله باندې چې زموږ افغان ځوانان په هر هېواد کې چې دي هلته وکولی شي په ښه ډول سره د خپل زده کړې وکړي او بیرته خپل هېواد ته راشي او خپل هېوادوالو ته د خدمت جوګه شي ډېره مننه چې راغلی زموږ په ډېره زیاته مننه تاسو نه مننه کوم تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه راسره ملتیا وکړله د دې نه وروسته به په وروستیو شیبو کې ډاکټر صاحب نعیم راځي او د هغه سره به د زکام یا هم ریزش په اړه باندې ځکه بې وخته ځینې وخت وي چې بې وخت خلک زکام کېږي ریزش کېږي نو پر دې موضوع باندې ورسره غږېږو شبنم به ورسره غږېږي نو تاسو ملتیا راسره وکړئ اوس هم یو ویډیو همکارانو چمتو کړې ده د دې په لیدو سره نو بیا هم زموږ سره ملتیا وکړئ خواص نارنج نارنج واقعا یک درخت بومی در مناطق عجیب و غریب قاره آسیا است. امروزه نارنج مانند یک درخت مزرعی در تمام مناطق استوایی و نیمه استوایی دنیا کاشته می شود.
مناطق حاشیه‌ای سواحل مدیترانه پر از باغ‌های نارنج است. به ویژه اسپانیا تعداد زیادی از این باغ‌ها را دارد. عصاره نارنج از میوه آن گرفته می شود، در حالی که روغن نرولی از شکوفه درخت نارنج به دست می آید. همچنین تولید کنندگان از این شکوفه ها عرق بهار نارنج تولید می کنند. عصاره نارنج به عنوان کاهنده وزن و از بین برنده اشتها به بازار عرضه شده است. اما متخصصان هشدار دادند شاید فشار خون و ضربان قلب را بالا ببرد. کسانی که رژیم میگیرند باید اول با دکتر خود مشورت کنند که نارنج به صورت خوراکی مصرف شود. کاهش چربی. یکی از فواید اصلی نارنج خاصیت انقباضی آن است. نارنج چربی اضافی پوست را جذب می کند و به تنظیم تولید روغن در پوست و آرام کردن پوست های چرب و پیشفعال و مستعد کمک می کند. با این حال مانند برخی دواهای کیمیایی موجود که نیازی به نسخه ندارد، پوست را خشک و پوستن نمی کند. پوست بعد از استفاده از یک روش درمانی با ترکیب نارنج احساس توازن و شادابی می کند و آماده دریافت رطوبت می شود. خواص آنتی باکتریایی برای پوست. پوست نارنج نیز دارای خواص آنتی باکتریال است که باعث می شود تونر خوبی برای پوست های مستعد آکنه باشد. خاصیت ایجاد توازن در کنار اثر آنتی باکتریال و چربی اضافه کمک می کند. همچنین خاصیت ضد التهابی آن سوزش و سرخی را تسکین می دهد و به پوست کمک می کند آسیب‌های گذشته را ترمیم کند. تسکین ورم و پف چشم. می توانید از دم کرده نارنج نیز استفاده کنید. شاید دوست داشته باشید از کیسه های سرد دودم داده نارنج برای تسکین ورم چشم و بیدار کردن چشم های خمار استفاده کنید. خاصیت ضد پیری پوست. از مهمترین خواص نارنج این است که مملو از بتا کارتون است که آنتی اکسیدانت قدرتمند است و از آسیب سلول ها جلوگیری می کند. بتا کارتون از پوست در برابر رادیکال های آزاد محافظت و به جلوگیری از بروز نشانه های پیری کمک می کند. مسکن دردهای سطحی پوست. به دلیل وجود خواص ضد التهابی در نارنج، روغن نارنج برای سلامت پوست بسیار مفید است و استشمام بوی نارنج مانند مسکن برای دردهای سطحی پوست عمل می کند. نرم کننده و مرطوب کننده پوست. پوست نارنج حاوی مقدار زیادی ویتامین C و آنتی اکسیدانت ها است که چربی پوست را حفظ می کند. بنابراین برای پوست های چرب و خشک مناسب هستند.